راش رمضان مرحبا میاشت د قرآن مرحبا میاشت د قرآن مرحبا وایو هر کله خوش آمدید یہ پمونگا گران مرحبا یہ پمونگا گران مرحبا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. زما د دین اسلام محترم و معزز و مسلمانانو، ډیر مسلمانان روجی نیسی خو د روجی د معنا او د تعریف نه خبر چې روجه څه ته ویل کیږي. د روجی تعریف جمهور علماء داسې کړي: الامساک عن المفطرات الثلاث، د دریو مفطرات نه خپل نفس کنټرول کولو ته روجه ویل کیږي. عن الاكل د خوراک نه، والشرب د اسکاک نه، والجماع د جما نه. د دې دریو شیزونو نه خپل نفس کنټرول کولو ته روجه ویل کیږي. خو لیکن ابن حزم رحمه الله هغه د روجې تعریف خیسته او مکمل تعریف کړی دی. هغه وی دا خو اسانه خبره ده چې سړی د خوراک او اسکاک او د جما نه ځان کنټرول کی، بلکې حقیقی روجه هغه ده او مکمل او صحیح روجه هغه ده. او هغه د روجې تعریف داسې کوي: الامساک عن المفطرات الثلاث وعن كل معصيه. روجه ویل کیږي د سلورو خبرو نوم دی. د سلورو خبرو نه خپل نفس کنټرول کی. عن الاكل د خوراک نه، والشرب د اسکاک نه، والجماع د جما نه، وعن كل معصيه او د هر ګناه نه به خپل نفس کنټرول کی او د هر ګناه نه خپل ځان وساتي. څنګه چې د خوراک نه ځان ساتي، یا د اسکاک نه ځان ساتي، یا د جما نه ځان ساتي، دقه سبا د هر ګناه نه ځان وساتي، بیا ته روجهداري او بیا ستا روجه ده. ګینه ډیر خلک دسي دي چې خوراک او اسکاک نه کوي او نور د الله ټول نافرمانی نه کوي. هغه خلکو ته زما محترم او روجه فائدہ نه ور کوي. حقیقی روجه هغه روجه چې موږ نه الله غواړي او الله تقاضا کوي د خپل بندگانو نه، هغه دا چې د خوراک نه بمزان بند کی، د اسکاک نه بمزان بند کی، او د هر ګناه نه بزان بند کی، او د جما نه بزان بند کی. بیا ته روجهداري، بیا به الله رب العالمین تعالی اجر درکړي. ځکه الله رب العالمین روجهدارو ته اجر ورکړي. الله رب العالمین روجهدارو ته د روجې د وجنه ګناونه معاف کړي. الله رب العالمین روجهدار د روجې د وجنه د جنت په یو دروازه باب الریان باندې داخلي چې خاص د روجهدارو د لپاره الله جوړه کړی ده. او قران کریم کې الله رب العالمین بار بار د روجې هغه فضیلت ته په مختلفو طریقو سره اشاره کړې ده. په سورۃ الاحزاب کې الله رب العالمین فرمای: والصائمین والصائمات، او روجهدار سړي او روجهداري زنانه. د دې آیات په اخره کې الله رب العالمین دی خلکو ته انعام ذکر کوي. فرمای: اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. دغه روجهدار سړو ته او روجهدار زنانو ته د روجې د برکته الله رب العالمین مغفرت تیار کړي. اعد الله لهم مغفرة، الله رب العالمین به د دوی ګناهونه معاف کی، دوی به الله وبخي. واجرا عظیما، او الله رب العالمین ورته عظیم اجر تیار کړي، الله ورته لوی اجر تیار کړي. د قیامت په ورځ به ورته الله رب العالمین د روجې د برکت اجر ورکي، جنت ته به داخلي. دغه شان زمو محترم حدیث کی راضی امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله دا حدیث راوړی دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی او حدیث قدسی دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله رب العالمین فرمایلی دی کله چې په حدیث کې داسې الفاظ راشي چې د الله رسول فرمای چې الله رب العالمین فرمایلی دی، نو هغه ته حدیث قدسی ویل کیږي. په هغه کې د الله رسول د الله رب العالمین روایت کوي چې الله رب العالمین فرمایي. الله رب العالمین فرمایي:
كل عمل ابن آدم إياه إلا الصيام. الله رب العالمین وی د بنی آدم ټول اعمال د هغه دپاره دي الا الصيام مگر روجه دا د هغه دپاره نه ده. الصوم لی الله فرمای روجه زما دپاره ده. وانا اجزي به او ای بنده زه به په خپلو لاسونو باندې تا ته د دې روجې اجر در کوم. الله وی روجه زما دپاره ده او زه به بنده ته په خپلو لاسونو باندې د دې روجې اجر ورکوم. دغه شان بیا فرمای والصيام جنه او دا روجه یو ډال دی. څنګه چې د ډال په ذریعې سره د دشمن نه سړی ځان بچ کوي، د تلوار نه سړی ځان بچ کوي، په جنگ کې په زړی ځان بچ کوي، دغه شانتي روجه ډال دی. او الله رب العالمین د روجې د برکته بندگان د جهنم نه بچ کوي. د روجې د وجې نه روجه ډال دی، د ګناهونو نه سړی بچ کیږي. او دغه شان بیا فرمای فاذا كان يوم صوم احدكم چې کله ستاسو کې د چا روجې فلا يرفث نو بیهوده خبرې دي نه کوي، فضول خبرې دي نه کوي، عبث خبرې دي نه کوي، ولا يسخب او نه دي شور کوي او نه دي شغرب کوي او نه دي چغې او سوري وي. او دغه شان بیا فرمای فإن صابه احد او قاتله که چېرته دته یو سړی کنځلې وکړي یا د سره یو کس جنګ کوي او د ده روجې، نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله رب العالمین فرمای حدیث قدسی دی فقل نو ته ورته ووایه انی امرؤ زه یو داسې سړی یم صائم چې زما روجه ده، زما خو د کنځلو نه روجه ده، زما خو د جګړې نه روجه ده. که ته ما ته کنځلې وکړې او ما سره جنګ کې خو زما روجه ده، زه تا ته نه کنځلې کوم او نه تا سره جنګ کوم. والذي نفس محمد بیدی بیا فرمای زما دې په هغه ذات قسم وي چې د محمد رسول الله نفس د هغه په لاس کې دی. لخلوف فم الصائم د روجهدار سړي د خولې بدبو د لوږې د وجې نه چې د هغه د معدې نه کم بوی راوځي، دغه بدبو د روجهدار سړي د خولې دغه بدبو اطیب عند الله من ریح المسک. الله رب العالمین ته د مشکو د اعلی او ښایسته خوشبونه زیاته خوښه ده. او دغه شان بیا فرمایي وللصائم فرحتان د روجهدار سړي دپاره دوه خوشحالۍ دي. روجهدار سړی هغه به دوه قسمه خوشحالۍ، یو ده اذا افطر فرح بفطره چې کله هغه روجه افطار کی نو فرح بفطره په دې خپل افطارۍ باندې خوشحالۍ، چې کله روجه ماته کی نو په دې خپل روجه خوشحالۍ چې یاره لوږه ختمه شوه، تنده ختمه شوه، ډېر زیات په دې نفس کې خوشحالۍ. او دویمه خوشحالي هغه دا ده ته د رحمت میاشته یې د مغفرت میاشته او نه د خلاصۍ سبب ته یې د عزت میاشته ته یې د عزت میاشته باندې ډیر زیات خوشحالي. زما محترمو که دې حدیث ته وګورئ الله رب العالمین په دې حدیث کې دا حدیث قدسی دی ځکه الله رب العالمین په دې حدیث کې الصوم لی وفرمایل چې دا روجه زما دپاره ده. دلته الله رب العالمین د روجې نسبت ځان ته کړی دی. حال دا چې بندگان ټول عبادت الله ته کوي، هر سړی عبادت الله دپاره کوي او هر عبادت د الله دپاره کیږي. خو دې حدیث کې الله رب العالمین د روجې نسبت روجه خاص که د ځان سره چې الصوم لی دا روجه خاص زما عبادت دی. دا د څه د وجې نه زما محترم محدثین په دې قول کې د الله رب العالمین د دې قول څه تقریبا 4 تفاسیر کړي دي. یو تفسیر هغه دا کړی دی چې الله رب العالمین فرمای الصوم لی روجه زما دپاره ده، یعنی د روجې په منځ کې د الله رب العالمین او د بنده په منځ کې دا روجه یو راز دی، نورو بندگانو ته پته نه لګیږي، بس دا صرف الله ته پته ده او بنده ته چاته روجه نیولې ده هغه ته پته. نو د دې راز د وجې نه چې په دې کې اخلاص دی الله رب العالمین د روجې نسبت خپل ځان ته وکړو چې روجه زما ده. دویم تفسیر هغه دا کوي چې د بخاري په یو روایت کې هم د هغې وضاحت راغلی دی. داسې دي یترک طعامه وشرابه وشهوته من اجلی. الله رب العالمین ته د بنده خوراک سکاک او دغه شانتي شهوت د الله رب العالمین د اخلاص د وجنه او د هغه د محبت د وجنه پرې خوستل، نو ځکه الله رب العالمین د روجې نسبت خپل ځان ته وکړو. دریم تفسیر محدثین هغه دا کوي چې الله رب العالمین د قیامت په ورځ د بعضې بندگانو د لغزشونو د وجنه چې نیکۍ راخلي او نورو بندگانو ته ورکوي، نو په هغه وخت کې به الله رب العالمین روجه نه راخلي، روجه به نورو بندگانو ته نه ورکوي، نور اعمال منځونه وغیره به راواخلي د نورو بندگانو په عملنامو کې به واچي، خو روجه به نه راخلي.
ځکه الله رب العالمین د روزي نسبت دلته ځان ته وکړو. څلورم تفسیر محدثین هغه دا ذکر کوي چې الله رب العالمین د دې روزي نسبت ځکه ځان ته وکړو چې الله رب العالمین هم د خوراک نه منزه دی او پاک دی، د خوراک سکاک او د شهوت نه الله رب العالمین پاک دی، منزه دی، الله ورته حاجت نه لري، الله به حاجت دی. نو دغه شانتي بندم خوراک سکاک او شهوت پرېښوسته، الله رب العالمین د دې د وجې نه د دې روژې نسبت ځان ته وکړو. زما محترم روژه دا یو عظیم عبادت دی او د الله رب العالمین یو عظیمه فریضه ده په عباداتو کې او په اعمالو کې. د دې سره په اجر کې یو عمل هم نه دی برابر او د دې مساوي یو عمل هم نشته. حدیث کې راځي ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمای وای ما د الله رسول ته فرمایل چې اے د الله رسوله مرني بعمل، ما ته یو داسې عمل وخایا چې زه په عمل وکم. د الله رسول ته فرمایل علیک بالصوم فانه لا عدل له. وی اے ابو امامه رضی الله تعالی عنہ داسې چل وکړه چې روجې نیسه، ځکه د روجې برابر بل کوم عمل نشته. وی ما ورته بیا وفرمایل چې اے د الله رسوله مرني بعمل، یو عمل لا ته وخایا چې زه په عمل شروع کما، یو کار را ته وخایا چې زه هغه شروع کما، یو عبادت را ته وخایا چې زه کومه. وی د الله رسول الله تبي ویل علیک بالصوم فانه لا عدل له، ځکه روجه نیسه د روجې مساوي بل کوم عمل نشته. وی بیا مې ته تاسو کو چې اے د الله رسوله به داسې عمل لا ته وخایا چې زه وکما، یو عبادت را ته وخایا چې زه وکم. وی د الله رسول الله ته په دریم ظلم فرمایل چې علیک بالصوم، روجه لازم ونیسه، روجه نیسه، ځکه فانه لا عدل له، د روجې مساوي په عباداتو کې او په اجر کې بل کم یو عمل داسې نشته دی چې د روجې برابري. زما محترمو په بل حدیث کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د روجې د برکته الله رب العالمین د بندگانو ټول ګناهونه معاف کوي. حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا، چا چې د رمضان د میاشتې روجې ونیولې خو چې دوه شرط پکې کم، ایمانا ایمان پاغي کیو، ایمانی واحتسابا او د اجر او د ثواب امید د الله نه ساتل، دا دوه شرطونه پکیو، غفر له ما تقدم من ذنبه، الله رب العالمین به مخکینی ټول ګناهونه معاف کی. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو دا روجې هغه روجې وګرځي چې د کوم روجو د وجه نه الله رب العالمین ټول مخکینی ګناهونه معاف کړي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته په دې رمضان المبارک میاشت کې د اعمال توفیق را نصیب کړي. د رحمت میاشت، د مغفرت میاشت او نه د خلاصي سبب ته د عزت میاشت، ته د عزت میاشت.